السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم اختر حسین خټک د چراټ ګلونو یوټیوب چینل تاسو ته مخاطب یم. قدرمندو، نن د اختر د میلې ورځ ده. په دې موقع باندې ما سره نیک امان خان مظلوم صاحب چې تاسو یې ډېر ښه پېژنئ، د ستایلو محتاج نه دی، زموږ د علاقې یو نامور شخصیت او نامور شاعر ما سره موجود دی. نو غواړم چې د ده نه څه واورو، د دې اختر په خوشحالۍ په موقع باندې تاسو ته به څه نوی ایټم څه پېښ کړي. جی نیک امان بھائی، السلام علیکم. جی زموږ یو ډېر زړه ته راتېر ملګری اختر حسین د پیج د چراټ ګلونه دې اړخه لکه موږ مشکور یو دې کسانو چې دی د موږ خبرې تاسو ته در رسوي. زما طرف نه ټولو ملګرو د مسافرو وي، قیدیزې وي، چې چا سره موږ ملاقات نه وي شوی، ټولو ته یې موږ طرف نه اختر دې مبارک وي. او یو دوه شعره یم چې بس دی اختر دی مروره اوس خو راشه که نه، بس دی اختر دی مروره اوس خو راشه که نه، در پسې مرمه مسافره اوس خو راشه که نه. و بس دی د صبر د کولو هم صحت وي اشنا، بس دی د صبر د کولو هم صحت وي اشنا، در پسې ډېره شو موتره اوس خو راشه که نه. و خالي راشه سره د ډېرو کډو مه راځه، خالي راشه سره د ډېرو کډو مه راځه، که دې اختر ته رانغلې بیا هډو مه راځه. و ایرپورټ ته ما در وغواړه سره د ماشومانو، ایرپورټ ته ما در وغواړه سره د ماشومانو، په پټو پټو لارو ګډو وډو مه راځه. تاسې توجه ډېره مننه.